السلام علیکم، زه عمران یندلیب. د پیښور مختلفو شیزونو ترڅنګ د پیښور خوراکونه هم خلکو کې ډیر زیات مشهور دي او خلک یې ډیر زیات خوښوي. دا ټایم کې زه د پیښور صدر کوارا چوک کې موجوده یم، چېرته چې مختلف خوراکونه همدلته یو سټریټ کې خرڅېږي. دا خوراکونه څنګه دي او خلک یې ولې خوښوي او ولې خوري، راځئ په دې اړه د هغوی نه تپوس کوو. تاسو خپله پېژنګلو کې او ماته دا ووایئ چې تاسو د افغان ریپټر دا څه شیز دی؟ زما نوم جان علي دی او دا موږ دلته په وره چوک کې ولاړو د افغاني برګر خرڅو. نو دا څه شیز دی؟ لکه یو افغاني برګر نو دې کې موږ بیا دا ټوټیلا روټۍ کیرو، پکې دا فرایز واچي او په دې کې بیا زنګر پیس موږ ټک ټک واړه واړه پیسونه جوړ کړو او په هغې کې واچو، او پکې د پاسه بیا دا چیز کیرو، سوسیج پې کیري، بیا ګریل کړو، اصل ګریل باندې کړو. دا خلکو کې ولې دونه مشهور دی؟ نو بس مخکې به خلکو افغاني ساده برګر نو به دې سره چې دا مونږ پکې را چیز واچو، سوسیج پکې واچو، بیا په کویلې باندې ګریل کو، نو دې سره بیا خوند مزه نور هم زیاته شي. دې وجې سره خلک یې خوښوي. ها، دا ولې دې ځای کې چې دی ټول د خیبر پښتونخوا چې کوم خوراکونه دي ډېر زیات مشهور ده، هغې منځ کې چې دی نو د افغان ریپټر چې دی نو دا هم ډېر زیات مشهور دی. دا صرف پېښور کې دلته خرڅېږي، د دې وجه څه ده؟ نو وجه دا راځي چې بس راځي او مخکې به خلکو ساده افغاني برګر خوښو، خو ما تاسو ته ووایي چې دې کې مونږ دا چیز اچو، سوسیج اچو او په کویلې ګریل یې کړو په کویلې باندې، نو اصل وجه د دې سره ډېره زیاته مزه کوي او زیاتره افغانیان هم راځي، ورسره زموږ د خیبر پښتونخوا خلک هم راځي، هغوی هم خوښوي، وړي فیملیان یې راځي، ماشومان راځي، اډرونه کوي موږ ته. ها، او دا چې دی نو تاسو کله نه دا کاروبار شروع کړی دی دلته، او دا ولې دا څه سوچ کړی چې تاسو دا شروع کړ؟ دا تقریبا یو کال شو، زمونږ حاجي صاحب دی چې کم دی نو هغې وایي چې یاره مونږ به بچپن کې برګرې مرګرې خوړلې، خو ډېره وجه چې یاره زه یو داسې پېښور دپاره یو داسې شي نوی ایټم سټارټ کړم، نو ساده برګرې وې هغې کې، خو بس هغې کې بیا دا درې څلور شیزونه زیات کړل، دا چیز شو، سوسیج شو، په کویلې باندې چې کوم ګریل کی، نو دې سره نور هم خوند پیدا شو. صحیح ده. دې نه علاوه تاسو نور څه دلته خرڅوئ؟ دې نه علاوه مونږ دا فالودی، دا خو زمونږ ډېره زیاته مشهور دی، دلته خلک راځي او فالودی هم زیات تر راځي او رئیس په وجه د خلک بیا دا برګر هم ځان سره وړي خوښوي. صحیح ده. نو د دې قیمت څونه دی دلته؟ دا یو افغاني ریپټر چې کوم دی نو دا 450 روپۍ دی، دا زموږ سپیشل برګر دی. ها، او دا تاسو لکه کم ټایم نه کم ټایم پورې ستاسو د دکان دلته کلو وي؟ دا بس مونږ غرمې 2 بجو نه سټارټ کړو او تقریبا د ماښامې د ماسخوتن 12 یاوې پورې دا سټارټ کیږي. ها، نو دې کې چې دی زنانه څونه راځي، نارینه څونه راځي، یا دا خو دلته سټریټ دی که نه، لکه کوڅه شانتې ده نو خلک دلته کیني، چا سره فیملي راشي نو بیا بالکل که فیملی راځي نو مونږ سره دکان کې ځای ډېر دی، ښه پردې مردې صفا سوتره ماحول دی ښه، او فیملیان هم راځي، فوډ سټریټ دی او بار هم خلک کیني، سړي هم راځي، ماشومان هم راځي، خوښوي هم، فیملیان هم ډېر ځي راځي او ځان سره پارسلو کې موړي. صحیح ده. او دلته چې دی نو په یخنۍ کې ډېر دا خرڅېږي او که په ګرمۍ کې؟ دا جي په یخنۍ کې زیات تر خرڅېږي، په یخنۍ کې خلک بیا هم خوري دلته جي او ځان سره کورونو ته موړي. موسم په تېرېدو دی، خلکه د ګرمۍ نه یخنۍ طرف ته روان دي، خو بیا هم خلکه فالوده ډېره زیاته خوښوي. راځئ په دې هکله به اوس تپوس وکړو چې فالوده څنګه تیارېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا فالوده څنګه چیز دی او څنګه تیارېږي؟ دا فالوده خو بس دې کې منچي او کلفي پکې، کویلې والا کلفي او ربړي پکې، شربتي پکې، وورې پکې، نو دا ډېر مزېدار یي، هر خلک یې خوښوي او دا ورځې ډېره ګرمي وي شي نو هر سړی راځي نو فالوده ډېره زیاته خوښوي او خلک ډېر په شوق باندې خوري. نو اوس چونکې د ګرمۍ نه یخني را روانه ده که نه، نو یخنۍ کې هم فالوده خرڅېږي که نه؟ زمونږ خو دا کاروبار چې دی که نه د نیکانو نو دا اوړی چې مې دغه فالودې نو په یخنۍ کې هم خلک ماشاءالله ښه خوري، نو ګرمۍ کې خوښ هم هر سړی خوړی شي که نه،
یخنۍ کې هم ډېر خلک راځي او فالوجې لپاره ډېر لرې لرې راځي او فالوجه خوري. نو دا ستاسو چې دی نو کم ټایم نه دا دکان کولو یو کم ټایم پورې وي؟ دا بس سهار داسې 9:30 بجې کولاویږي، شپې 3 پورې کولاوي. صحیح ده. او د دې قیمت څونه دی؟ دا سپیشل فالوده بس 200 روپۍ ښه مزداره فالودې. نو څنګه لکه زنانه ډېرې راځي، مردانه کسان ډېر راځي یا ماشومان کوم کس ډېر خوښوي؟ نو دا خو بس صدر دی پیشل ته هر څوک راځي، ماشومان، زنانه او مردانه هر څوک راتلی شي که نه. فیملي ځای موږ سره شته نو په دې وجه باندې هر څوک راځي او فالوده خوري خپل ماشومانو سره. د صدر ګلګپې هم ډېر زیاتې مشهورې دي. اوس چې دی نو د ویل کېږي چې ځوان کول کې چې کومې جنکۍ دي هلکان دي هغوی هم ګلګپې ډېرې زیاتې خوښوي. او ولې خوښوي او د دې شوق هغوی کې څنګه پیدا شوی دی؟ دا ټایم زه د ګلګپو سټال کې ولاړ یم، راځئ د هغوی د کاریګر نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خپله پیژنګلو هم وکړئ او راته دا ووایئ چې ګلګپې خلک ولې ډېرې خوښوي؟ یاره جی بس ګلګپې خو ډېر وخت نه موږ دلته هغه کړي دي، دا صدر کې مشهورې دي. موږ دلته سټارټ دلته اخیستی او ګلګپو نه، او دلته موږ ډېره خواري کوو. ګلګپې ډېر خلک په شوق خوري. کم سړی راشي یو پلیټ وخوري یو پلیټ بل راکا. موږ هغه ذایقه ورکړې ده چې بل ځای کې داسې ذایقه نشته دی. موږ هر یو شی ښه کلیر صفا سوتره کار دی. دې کې آلو اچوو، چڼه پکې اچوه، خوږه چکني ده، مستو والا ښه سپیشل چکني ده، او املی والا اوبه والا جوړو سپیشل. په دې وجه باندې چې خلک ډېر خوښوي او ډېر صفت یې کوي. ګلګپې داسې د کوم ټایم خوراک دی چې خلک یې خوري؟ یاره جی غرمې روټۍ چې خلک وخوري، دا مازدیګر مونځ وشي نو دې نه پس خلک بیا دا ګلګپې خوري په شوق باندې. ولې چې دا چې ذایقې لپاره خلک خوري، او دا چې خلک وخوري نو ډېر ذایقه خوله کې خوري، ډېر عجیبه مزېدار خوند کوي. صحیح ده. نو دا خوراک چې دی دا ګلګپې دا د ګرمۍ خوراک دی که دا د یخنۍ دی؟ دا په کوم موسم کې خلک خوښوي او ډېرې خرڅېږي؟ دا جی ګرمۍ کې هم خوړلی شي او یخنیانو کې هم خوړلی شي، دا هر سیزن کې خوړلی کېږي. یخنۍ کې بیا خلک خوراک عموما ډېر کوي که نه، برګر او د هغه ډېر خوري، او ګلګپې هم بیا ډېرې خوري که نه جي. په دې وجه باندې خلک یخنیانو کې بیا خوراکونه ډېر کوي. ګرمۍ کې د ګرمۍ د لاسه خوراک نشي کولی، یخنۍ کې ډېر خوري. د یو پلیټ ګلګپو څومره قیمت دی؟ جی زموږ ګلګپو یو پلیټ چې کم دی 150 روپۍ ریټ دی، 150 روپۍ پلیټ. صحیح ده. نو دا چې دی نو کم ټایم کې تاسو دا ګلګپې لګوئ؟ سهار ټایم کې که غرمه څه ټایم؟ جی مونږ غرمې مونږ نه پس غرمې نه پسې لګو، مازدیګر ټایم کې شروع شي نو د شپې 2 بجو پورې بیا لګېدلې دا سټال. یادګاري خوراکونو نه علاوه دلته چې دی موسمي خوراکونه هم خلک خوښوي، خوري، او موسم سری سری هغه پکې بدلون راولي. لکه موسم لحاظ سره هر یو خوراک چې دی هغه خرڅېږي دلته. دا د پېښور مین بازار دی صدر. دلته چې دی ښځې شاپینګ وکړي، خریداري وکړي، بیا د هغې نه پس دلته راشي ښځې، ماشومان، سړي ټول راځي او دلته خوراکونه هم کوي. د دې نه علاوه دلته خلک چې دی سیل نه هم راځي.